السلام علیکم ملګرو، که چیرې زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو د سبسکرایب بټن ووهئ او ورسره خوا کې د ګونګړي نښان ووهئ ترڅو زموږ له نوو ویډیو څخه خبر شئ. د پاریس تاریخي نوتردام کلیسا کې لوی اور لګېدلی. د پاریس تر ټولو لوی نوتردام کلیسا یوه لویه برخه اور سوځولې ده. د اور لګېدو لامل په دې 850 کلنه کلیسا کې د چارواکو په وینا د ترمیم پر مهال د روانو چارو له کبله رامنځته شوې. د اور وژنې ماموران هڅه کوي د کلیسا منځ کې هنري آثارو ته د اور د لمبو مخه ونیسي. چارواکو ویلي دي د کلیسا د ودانۍ 2 لویې څلۍ روغې پاتې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون دا یوه غمجنه پیښه بللې ده. د اور په اړه پلټنه پیل شوې ده. د کلیسا د بیا رغولو لپاره هم کمپاین پیل شوی دی او پیسې راغونډېږي. یو کال وړاندې د نوتردام کلیسا د ځینو برخو لرې کولو او بیا ترمیمولو له چارې وروسته فرانسه کې د دغې کاتولیکي کلیسا د بیا رغولو لپاره بیړنۍ مرسته پیل شوې. د اور پیلېدل. اور د دوشنبې په مازدیګر پیل شو. د دننه لرګینې کړکۍ او نور جوړښتونه یې وسوځول او بیا د اور لمبې چت او مخروطي منارو ته ورسېدې. د اور وژنې کارکوونکو هڅه وکړه د کلیسا ناقوس او منارو ته د اور د لمبو مخه ونیسي. نوتردام کلیسا د فرانسې یو تر ټولو مهم او لرغونی اثر ګڼل کیږي. د کلیسا نوم له یو فرانسوي ادبي شاهکار د ویکتور هوګو له ګوژپشت نوتردام څخه اخیستل شوی دی. د فرانسې د انقلاب پر مهال هم دغې کلیسا ته زیان اوښتی و. دا کلیسا په دواړو نړیوالو جګړو کې کابو سالمه پاتې شوې وه. د جرمني لومړۍ وزیرې انګیلا مرکل د فرانسې د خلکو د ملاتړ په پار ویلي نوتردام د فرانسې او اروپا د کلتور یوه نښه ده. د بریتانیا لومړۍ وزیرې تریزا مې هم ویلي په دې شیبو کې د فرانسې د خلکو او هغه مامورینو په فکر کې ده چې